بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګ ولایت د لوحو او اعلاناتي تابلوګانو د اصلاح کمیسیون چې د دې ولایت 9 ادارې او د کسبګرو اتحادیې غړي هم پکې شامل دي، د میدان وردګ له ټولو هټیوالو، هستوګنځایونو او موسسو غوښتي چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې خپل لوحې او اعلاناتي تابلوګانې اصلاح کړي. په دغو اصلاحاتو کې څه شامل دي؟ دغه بهیر څنګه پر مخ وړل کیږي او موخه یې څه ده؟ همدا مو د اونۍ د خبر موضوع ده. په دې تړاو د میدان وردګ ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر ښاغلی نجیب الله فکرمن را سره مېلمه دی. فکرمن صاحب محترم، ستړي مه شئ اول او بیا دا راته ووایئ چې په میدان وردګ ولایت کې د لوحو او تابلوګانو د اصلاح خبره مو کړې. په دې اړه که لیدونکو ته لږ وضاحت ورکوئ چې دغه لوحې به څنګه اصلاح کیږي، دا بهیر به څه وخت پیلیږي او موخه ترې څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا کړنلاره د لوحو او اعلاناتي تابلوګانو د اصلاح په موخه د ریاست الوزرا د 14مې مصوبې ګڼې د حکم په اساس هدف او موخه دا ده چې د اسلامي اصولو د شریعت په رڼا کې لوحې اعلاني تابلوګان جوړ سي. د دې کمیسیون په مرکز کې ده، په میدان وردګ ولایت کې د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس په مشرۍ باندې یوه کمیټه ده جوړه شوې چې په هغه کې 8 اماراتي ادارې برسیره د کسبکارانو اتحادیې رئیس هم شتون درلوده. په همدې موخه پرون لومړنۍ غونډه وکړله او د میدان ښار له بازار نه لیدنه وکړله چې د کسبکارانو اتحادیې رئیس ملتیا کوله. دوی د مارکیټونو له هټیوالو سره خبرې وکړلې او هغوی ته هغه لوحې چې مشکلات پکې بهرني اصطلاحات پکې کارول شوي وو هغوی ته عامه پوهاوی ورکړل سو، لازم سپارښتنې ورته وسولې. دا کمیټه به یوازې په مرکز کې نه بلکې د ولایت په کچه اړوند ټولو ولسوالیانو کې هغه لوحې او اعلاناتي تابلوګانې د کابل کندهار په لویه لاره چې نصب شوي دي، لګول شوي دي، که چیرته په هغو کې بهرني اصلاحات چې هغه په ملي ژبو کې شته شتون ولري، کارول شوي، هغه به اصلاح کیږي. د دې کمیټې موخه او هدف لکه مخکې ما تاسو ته ویلي د شریعت مطابق د اسلامي امارت د پالیسیو او نافذه قوانینو مطابق به دا لوحې متن به اصلاح کیږي، بهرني لغات به ترې لرې کیږي، په ملي او محلي ژبو باندې به دا لوحې لیکل کیږي. فکرمن صاحب محترم، ډیره مننه. کور ودان چې لیدونکو ته مو په دې اړه وضاحت ورکړ. درنو لیدونکو، دا وه زموږ د دې اونۍ د خبر خپرونه. تر بیا مو علمل. Shh.